سبسکرایب کړئ جوجو ټي وي چې ډارونکې قصې وګورئ او د بیل بټن هېره نه کړئ هغه ووهئ. دا قصه ده د پټي ګوډی. د ښار نه ډېر زیات یو لرې کلی و. په هغې کې ډېر ښکلي ښکلي بلډینګونه او کورونه و. هلته یو بلډینګ و چې هغه ډېر زیات ښکلی و. د هغه ځي بلډینګونه به خلکو په کروڑه روپو اخیستل. ډېر ښکلي بلډینګونه وو او ډېر غټ بلډینګونه وو. دغه کلي ته یو سړي نوې نوې کډه راوړې وه د خپلې کورنۍ سره. د هغې یو زوی او یوه ښځه وه. هغې زوی یوه ګوډۍ دغلته کې ولیدله. هغه ډېره پخوانی ګوډۍ وه. هغه چې خلک یې په پټي کې ودرئ هغه ګوډۍ وه. د لرګي څخه جوړه شوې وه او سر یې هم د لرګي و او لاسونه هم او سپینې حانقاقې اچولې وو. دا ماشوم ډېر زیات وډار شولو چې هغې په خپل ژوند کې داسې ګوډۍ نه وه لیدلې. هغې د دې په اړه د خپل پلار نه پوښتنه وکړه. نو پلار یې ورته وویل چې دې ته د پټي ګوډۍ ویل کېږي. دا د مزدورانې په پټي کې ودرئ چې خلک راشي او هر څه شوکوي نو خلک به وډار شي چې دا سړی دی او دا د رښتینو سړي غونته کې خلک وایي چې دا دی. دغه خو ډېر خوشحاله هم شولو دا ماشوم. خو ورځې تېرېدې شپې تېرېدلې. دغه ته د دوی د کور نه شاته یو ښکلی حوض و او د دې حوض نه شاته یو بل کور و چې په هغې کې د نورو جینکو یوه پارټي کړې وه. د یوې سوپر مارکیټ و، د بلې رستورانټ و او دوی ټول دغلته چکر ته راغلي وو. د کلي ماشومان به یو ځای لوبې کولې. دوی چې د شپې دغې ګوډۍ خواته راغلل هغوی وډارېدل. خو د امري لور ډېره شرارتي جینۍ وه. هغې بچو ته وویل چې دا د شپې راژوندی کېږي. تاسو دلته راشئ تاسو به یې وینئ چې دا د شپې راژوندی کېږي. هغې دا ماشومان سخت ډارولي وو او بچو هم ډېر وډار شولو. کله چې شپه وه د شپې چې کله بچو ویده کېدلو نو همدغه سوچونه ورته راتلل او ډېر زیات ډارېدلو. هغې چې مخ خلاص کړو د کمپلې نه چې ویې لیدل ډېر زیات وډار شولو. د هغې د دیوال خواته د هماغې د ګوډۍ سوری تېرېدو. دا ډېر زیات وډار شولو او هماغې جینۍ ته هم همدغه شانتې ښکارېدل چې ګوډۍ د کڼکۍ نه اخواته تېرېږي راتېرېږي. دا هم سخته ډاره شوې وه. سهار دې خپله قصه ټوله مرینا ته چې وکړه نو مرینا پسې ډېر زیات خندل او ورته وویل چې تاسو ټول دروغ وایئ. او بیا ورته وویل که تاسو دروغ نه وایئ نو زه به د شپې ودرېږم او د دې ګوډۍ سر به په تیږه ووهم. بیا به تاسو ته یقین راشي چې زه رښتیا وایم او که دروغ. او دې ورته همدغه شان مرینا وویل. دوی ډېر زیات ډارېدل. د شپې چې کله دوی راغلل نو مرینا تیږه راواغستله او ګوډۍ ته یې کتل او ډېره ډارېدله. راروانه وه چې راروانه وه شاته به یې کتل چې ماشومان خو نه دي تلي. چې ماشومان به نه و تلي بیا به روانه شوه. 2 منټه پس به یې وکتل چې ماشومان خو نه دي تلي. ماشومان هم ډېر زیات ډارېدل چې کور ته لاړ شي. ماشومانو په خپل کور کې نه ویلي چې موږ دلته کې راغلي یو. حتی کې هغه ساینسټیس په کمپیوټرو کې لګیا و. هغې ته څه پته وه چې په دې کمپیوټر کې به داسې څه شی راځي چې دا ډېر ډارونکی. نو ټول کمپیوټر بړقا شروع کړ. مرینا همدغه شانتې روانه وه او دا ګوډۍ ډېره ډارونکې ښکارېدله ځکه چې شپه وه. مرینا چې شاته وکتل نو شاته یې ولیدل چې ملګري او هېڅوک یې هم نشته دی او په یو تورتم ځنګل کې ولاړه ده او خواته یې هېڅ هم نشته او ټولې ونې دي او زیلی راځونډې دي او شاوخوا کې ملګري شته او هېڅوک هم نشته او دا ډېره ډارېدله. او شانه ورته غږ راغی د دې ځای نه وځه که ونوتې مړه کېږې به. ووایه که نه ته دلته کې څوک یې او دا غږ د کوم ځای نه راغی؟ غږ د همغې خوا نه راغی چې ویې کتل هغه غږ د ګوډۍ د خوا نه راغلی و. نو چې دې څنګه دا ولیدل نو مرینا هماغلته بېهوشه شوله.
سهار چې سترګې خلاصې کړې راجیګه شوله نو په خپل کټ کې پرته وه. هغه ساینس پوهانو راوستې وه او ډېره ډارېدله او ویلېدل چې هماغه ګوډی هماغسې کې ولاړه ده. خو دا پته ورته نه وه چې دا کار به یوه ورځ د ساینس پوهانو سره هم کېږي. د مرینا پلار خپل مارکېټ دپاره په خلکو باندې تیږې هر څه وړل، د موټر نه یې ښکته کول او دوی به هر څه لیکل. دا چې کله د شپې ناوخته هم دومره نه و، دا را روان و، د شپې 7 بجې وې. دا چې په سړک را روان و دا ډېر ډارېدلو، د ده خوا ته نه څوک و چې دا ورسره راشي او ځان لا را روان و. دا چې کله را روان و نو د دې د خپو چقا کېدله، خپو یې ټقه ټقه کول، خو دې ته دا محسوسه شوه چې دې سره نور څوک هم را روان دي، هغې خپو ټقه هم را روانه ده، ټقه ټقه یې کول، دې سره نور خلک هم را روان وو او دا ډېر زیات ډارېدلو. هغې چې شاته وکتل نو هېڅوک هم نه ښکارېدل. هغه بیا روان شو نو بیا د خپو چقا ورته راتلله. هغې د دې د وجې ډېرې تېزې منډې شروع کړلې چې کور ته به زر زر ورسېږي او ډېرې زیاتې تېزې منډې والې، نو هغه خلکو پسې هم تېزې منډې والې. دې منډه نور هم تېزه کړه، دې چې به نوره منډه تېزوله نو کور به ترې نور هم لرې کېدلو. دې ډېرې تېزې منډې والې او خلکو منډې والې، دا ډېر زیات ستړی شو او راوغورځېدلو. چې سترګې خلاصې کړلې نو مخه شان ځنګل و او ونې وې. دې چې وکتل په ونه کې د پاڼو په ځای بوتان وو او دا ډېر زیات وډار شولو. هلته چې دا بوتان زنګېدل دا ډېر زیات ډار شوی او دې طرف ته یې کتل او دې ویلې چې دا خو به ما هم ځان سره بوت کي او مړ به مې کي. دا ډېر زیات ډارېدلی و. دې سترګې پټې کړلې او چې بیا یې خلاصې کړلې نو هماغه د سیمټو بوجۍ خواته دا راورسېدلو او دا په موټر کې ناست و. دې چغې شروع کړلې. ودروئ ودروئ، دا موټر چا روان کړی دی؟ ودروئ، زه همدا کمزې ته روان کړی یم. موټر ودروئ، چې چا هم روان کړی زر دا موټر ودروئ. هغه ډېر زیات ډارېدلی او موټر نور هم تیز روان و، خو دې خبرې یو چا اورېدلې چې دا هماغه ګوډی وه او مخ یې راواړو. دا ډېر زیات وډار شولو او هماغلته یې سترګې پټې کړلې. چې بیا یې خلاصې کړې نو هماغه ډریوران وو. اوس صاحب ته چېرته تللی وې؟ موږ ته ډېر وخت نه کتلې او ته په دې ټرک کې څه کې؟ نو دې سره څه جواب نه و او دا ډېر ډارېدلو. نو ټرک بیا تیز روان شو او دې چې سترګې خلاصې کړلې نو دوی ته هماغه بوتان ښکارېدل او هماغه ګوډی ورته ښکارېدله. د دویم پارټ کتلو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.